دوستانو سلامونه. نن تاسو ته یو داسې برنامه په اړه معلومات درکوم یا تاسو ته به وښیم چې هغه سره تاسو کولای شئ چې د ماشومانو ته مو هر ډول خصوصا په انګلیسي ژبه یا ځانګړي ډول په انګلیسي ژبه باندې هر ډول معلومات تاسو ورکړي. نو هغه لپاره تاسو پلی سٹور څخه دغه Kids All in One in English دغه برنامه چینی همدا انزوري باید یا همدا لیکنه Kids All in One in English نو مالته انسټال کړی دا. زه په اوپن باندې کلیک کوم. اوپن باندې چې مې کلیک وکړ نو دا برنامه به خلاص شي. هغه سره تاسو کولای شئ چې ماشومانو ته مو هغه که مثلا د زناورو په اړه کوم غوړي همداسې مرغان او همداسې نور کوم هغه چې د میوې او سبزیجات او ګلان همداسې نور رنگونه د ټولو په اړه تاسو ورته وکړي. لومړی ځل چې تاسو کله خلاصوي دغه تاسو نه یو څه علاوه یا اجازه هغه غواړي نو تاسو په علاوه باندې کلیک وکړئ. نو ته داسې صفحه بس تاسو مخې ته راشي. نو تاسو مختلفه کټګوریانه یا هغه لیدل شي تاسو کټګوري ډول نو تاسو په انیملز باندې کلیک انیملز باندې چې کله کلیک وکړه د دې ځانګړتیا دا د دغه برنامه چې کله تاسو هر هغه باندې مثلا سلطه مختلف ډول زناور دي نو زه په دغه زیبرا باندې کلیک کوم نو دا ورسره په انګلیسي کې وای هم چې زیبرا نو د ترڅنګ باندې کوم یاک همداسې نور ولف نو هر هغه چې زه بیک لاړ شم دا خو انیملز یا زناور هغه برډز کې مرغان نو تاسو یې نه دی هغه ته هر هغه باندې تاسو کلیک کوئ مرغ باندې هغه به تاسو ته وایي چې د نوم څه ده په انګلیسي کې woodpecker vulture swan نو ډول همداسې میوې ته شو میوې په دغه هغه باندې واټرملن باندې کلیک کوو watermelon په انګلیسي باندې همداسې نو مختلف هغه دي. نو دی هغه کې کټګوریانه چې دي کې بعضی هغه تاسو لیدل شي چې کنټریز سپورتس همداسې انسیکټس مای هوم فیسټیوالز اوکوپیشن ډرای فروټس سټیشنری سیزنز د سره لیکلي پریمیم دغه سره علامه چې تاسو یې سره علامه کې پریمیم لیکلي په انګلیسي ومني نو دا هر یو د پاره نه مثلا هر یو نشي دي تر رسیدګي لرله. نو خیر دغه تر ډایرکشنز پورې د پورې تاسو د کټګوریانو استفاده کولای شئ